اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قال یو ورځ امام تمیم داری رضی الله تعالی عنہ راغی او خپل قصه ورته وکړه. و یو ورځ زه د سمندر په سفر اوتم، د مسافرانو تعداد 10 شو او موږ ټول په یو کشتۍ کې ناستو. زموږ سفر ډیر ښه روان و او اچانک هوا شروع شوه او سمندري طوفان راغی. کشتۍ اوچتېده او راغړېده. ټول مسافران سخت خفه وو او د یری نه خپل خدایانو نه دعاګانې شروع کړې. ملګرو نورو ویډیو نه مخکې که تاسو زموږ چینل معلومات ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن هم ووهئ. د سمندر چپې یو طرف ته نه وي بلکې د هر طرف نه کشتۍ ته راغړېدې. کشتۍ چلولو والا هم ستړی شو او یو طرف ته کېناستو. اوس زموږ د ټولو یقین پوخ شو چې مرګ هم یقیني دی. نور پرېوتو او د دې رڼا ورو ورو کمېده. د ماښام تیاره شوه او د منظر هېڅ پته نه لګېده. دا هم نه معلومېده چې کشتۍ کم طرف ته روانه ده. د یرې په حالت کې شپه تېره شوه او د سحر نرۍ نرۍ رڼا شروع شوه خو هېڅ چاته پته نه وه چې کشتۍ چېرته راغله. همداسې د شپې نه پس ورځ او د ورځ نه پس شپه راتله او 10 ورځې ووتې. بیا په یو ټایم کې مسافرانو ته داسې ښکاره شو چې لرې په سمندر کې ونې ولاړې وي. د دې سره د مسافرانو مړ شوی امید واپس راویښ شو او کشتۍ والا کشتۍ دې طرف ته روانه کړه. چې څنګه کشتۍ دغه ځای ته نږدې کېده نو ونې صفا ښکارېدې او چې دا ونې رانږدې شوې نو مسافرانو ته پته ولګېده چې دا په سمندر کې یو جزیره ده. چې څنګه مسافران دې جزیرې باندې کوز شو نو ډېر ټایم نه و شوی چې اچانک د ونو منځ نه یو ځناور راووتو. مسافران ډېر زیات حیران شو او ویرېده ځکه چې دوی داسې ځناور مخکې لیدلی څه د دې باره کې اورېدلی هم نه و او ټول ویرېده چې دا څه بلا ده. یو مسافر بل مسافر نه تپوس وکړو چې دا څه څیز دی. دې ځناور دا خبره واورېده او د بل مسافر د جواب نه مخکې ورته وویې چې زه جاسوس یم. د دې ځناور د انسانانو په شان خبرو مسافران نور هم ویرول ځکه چې دوی تر اوسه داسې ځناور نه و لیدلی چې د انسانانو په شان خبرې کوي. د ټول مسافرانو دا خیال شو چې دا چېرته یو پیری دی او د ځناور په شکل کې موږ له مخې له راغی. یو مسافر ځان کې حوصله راوسته او تپوس یې ترې وکړو چې ستا د جاسوسۍ څه مقصد دی او ته چا له جاسوسي کې؟ ځناور ورته وایي زه چې چا له جاسوسي کوم د هغې ستاسو سره د ملاقات ډېر شوق دی او تاسو سره خبرې کول غواړي نو تاسو ما سره روان شي. دا اورېدو څه مسافران حیران شو او په یاره یاره ځناور پسې روان شو. هغه عجیب و غریب ځناور په ونو منځ کې روان او د یو محل مخې ته ودرېدو. محل 4 واړه طرفونو نه اوږدو ونو کې راګیرو. ځناور بیا مخکې روان شو او ټول مسافران په یو دروازه محل ته ننیستو. محل ته ننوتو سره ټولو مسافرانو ولیدو چې یو ډېر غټ انسان په زنځیرونو کې بند دی او ځان ازادولو کوشش کوي. مسافرانو د دې نه مخکې دومره غټ او روبناک انسان نه و لیدلی. یو مسافر ته تپوس وکړو چې ته څوک یې؟ دغه انسان مسافر ته وایي زه څوک یم او څه یم دا خو به تاسو ته معلوم شي خو اول تاسو دا ووایئ چې تاسو څوک یې؟ یو مسافر ورته وایي چې موږ د عرب قبایل یو او دې ځای ته د راتلو ټوله قصه ورته وکړي. نو دغه زنځیرانو کې بند سړی ته تپوس وکړي چې ما ته د نخلستان بیسان باره کې معلومات راکړه. مسافر ورته وایي چې څه معلومات غواړې؟ دا انسان ته تپوس وکړي چې د دغه ځای باغونو کې ونې میوې نیسي. مسافر ورته وایي او نو زنځیرونو کې بند سړی ورته وایي چې دغه باغونو به میوه نیول بند کړي او بیا د غوسې سره تپوس وکړي د تبرستان په سیندونو کې اوبه شته؟ نو مسافر ورته وایي او اوبه پکې شته. نو ورته ووایي چې ډېر زر به په دې کې اوبه هم وچې شي. بیا دې تپوس وکړي چې د زغر په چینو کې اوبه شته او کشتنو د زغر خلک به دا اوبه فصلونو کې استعمالوي. مسافر ورته وایي او شته. نو ورته وایي چې ډېر زر به دغلته اوبه وچې شي. او مسافر نه تپوس وکړي چې ما ته د امیانو د نبي په باره کې ووایه چې هغه په کم حال کې دی. مسافر ورته وایي چې او هغې د دعوت کار شروع کړی دی او نن سبا د مکې نه مدینې ته راغلی دی. نو مسافر ته تپوس وکړي ښه هغې د عربو سره جنګ وکړو او عربو په جنګ کې د دې سره څه سلوک وکړو؟ نو مسافر ورله جواب ورکړو چې په جنګ کې هغه په عربو غالب شو او ډیرو عربو خو د دې دین قبول کو او د دې تابعداري کوي. دا اورېدو سره دغه سړی سخت غوسه شو او زنځیرانو له یو جټکه ورکړه او مسافران یې مخاطب کړه او وویلې ورته اوس زه تاسو ته خپله باره کې ویم زه دجال یم او ستاسو د خبرو نه ظاهرېږي چې ما ته به د دې ځای نه د وتو اجازت میلاویږي او د دې ځای نه د وتو نه پس به زه 40 ورځو کې ټوله دنیا کې ګرځم. دنیا کې به یو ځای هم داسې نه وي چې زه به پرې نه تېرېږم
او مکه او مدینې ته تله به زما د وس خبره نه وي، ځکه چې دغلته د تلو اجازت به ماته نه وي. که چېرې دغه ځایونو کې د داخلېدو کوشش هم ما وکړو نو فرشتې به زما مخې ته راځي او د دوی لاسونو کې به تورې وي او زما سره به جګړه کوي. دا قصه یو صحابي حضرت تمیم داري رضی الله تعالی عنه کړې وه، کوم چې اسلام قبولولو نه مخکې عیسائی و، او دا هر څه کتونه وروستو هغوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، اسلام یې قبول کو. ملګرو ویډیو څنګه وه موږ ته په کمنټ کې ووایئ، او که خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ، نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.